حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام وایي کامل مومن نسی جوړېدلی یو څوک تر هغه وخته پورې چې الله او د الله رسول تر ټول ما سوا ورته محبوب نسی. حضرت عمر رضی الله عنه نبی علیه السلام ته راغی چې د الله پیغمبره ما ته محبوب یې تر اولاد تر مال تر کور مګر یو ځان مې تر تا راته محبوب دی. نبی علیه الصلاة والسلام اوسم د کمال درجې ته نه رسېدلی. یو وخت بیا راغی چې پیغمبره اوس داسې وخت ده چې تر ځانم ته راته محبوب وي. نبی علیه الصلاة والسلام اوس کمال ته ورسېد. محبت د الله عین محبت د رسول د محبت د رسول عین محبت د الله ځکه طاعت د الله طاعت د رسول د طاعت د رسول طاعت د الله. اوس د محبت خو یو دغه فطري لحاظ د سړي له زوی سره تعلق ډېري له ښځې سره یې ډېري یو بیا کسبي محبت دلته محبت فطري نه ده مراد کسبي مراد. کسبي محبت دغه ته وایي چې کله یو داسې دوې خبرې سره راسي چې ستا د زوی یو ډول تقاضا یي د الله جل جلاله د دین بل ډول تقاضا یي ته راولاړ سې دا د زوی تقاضا تر پښو لاندې کې د الله جل جلاله دین ته ترجیح ورکړي نو دا ستا محبت له الله سره د په نسبت وزوي. د ښځې د یو ډول تقاضا وه د الله جل جلاله د دین بله تقاضا تا د ښځې تقاضا تر پښو لاندې کړه د الله د رضا دپاره د الله د خوشحالۍ دپاره د الله دین ته دې ترجیح ورکړه. دا ستا له الله سره محبت ډېر کله ستا د نفس و ستا د خپلو خواهشاتو د الله د دین په مابین کې ټکر راځي. ستا ځان یو څه درڅه غواړي د الله دین بل څه درڅه غواړي. ته راولاړ سې پر خپل نفس بوج راولې پر خپل ځان زور راولې خپلې تقاضاوې شاته کې خپل خواهشات شاته کې د الله دین ته ترجیح ورکړې. دا تر تا تر ځان د الله پر تا سره محبت ډېر دی. دا محبت کامله ده. چیرې چې د دین و د نورو شیانو تقاضاوې مقابلې سره راتلې هلته تا دین ته ترجیح ورکوله د الله د خوشحالۍ دپاره. دا محبت کامله ده ستا د الله جل جلاله سره. د دغه کامل محبت په وجه چې ته راولاړېږې سهار وختي سهار بستره ډېر ښه خوند کوي. چې هر څو ګرمي وي سهار سړي یخ کړي بستره ښه خوند سهار وختي دې دا خوندوره بستره سره ونغښته سترګې دې له خوبه ډکې وي ته ډېره اندازې خو له دیواله سره تلې سترګې دې نه روڼېدې خو په دغه نسبت باندې له دې تودې بسترې راپورته سوې چې نور دا وخت د الله جل جلاله حق دی. زه خپل نفس شاته کوم خپل خواهشات شاته کوم د الله جل جلاله د دین تقاضا مخته کوم. سهار وختي راپورته سوې په سړو اوبو دې اودس وکئ په توره شپه کې مسجد ته رالې د جماعت انتظار دې وکئ لمونځ دې په جمع وکئ کور ته ولاړې. دا تا د دین تقاضا د الله د محبت په وجه پیش کړ. ځان تقاضا دې شاته کړ. روزه دې نیولې وه نفسانیات خو له موږ ډېر څه غواړي. پر نفسم بوج راوستی زورم راوستی الله خوشحاله کوو د الله نافرماني طبیعت نه برداشي. داسې د زکات مسله په خپل لاس ګټلې روپۍ د خپله جیبه څخه د روپو یو حصه را جلا کوې زړه خو دې نه پر کېږي. ضروریات دې ډېر دي د زندګۍ خو دا ټول ضروریات شاته کوې د الله د رضا دپاره. یوه داسې سړي ته دا د خپلو روپو یوه حصه نسي چې له هغه سره ستا هېڅ رابطه وتعلق هغه دې هغه ته ورکړې د دغه دپاره فقیر ته دې وویل چې انسان به میم نه منې په دې زه الله خوشحاله کوم تا نه خوشحاله کوم. دا د الله د محبت تقاضا ده. په دغسې نیت چې طاعت کېږي عبادات کېږي پر دغه خبره باندې بنا وي چې زموږ له الله سره محبت ده نو الله خوشحاله کوو. انو بیا صحیح خبره ده.